ورمړو طرف راغلی یو دلته الوچو بوغله ملګریو سره به خبرې کوو الوچې څنګه پخېږي څنګه جوړېږي دا کرېټونه او مازور لا څنګه چې مرګري څه وایي دغه سره به لږې خبرې اترې کوو. السلام علیکم ملګری. وعلیکم السلام. مرګري څه نوم دی؟ بارم خان. بارم خان وروره ته څومره وخت نه دا کار کوي؟ دا خو زموږ لومبی کال دی. لومبی کال دی. څه تجربه دې وشوه؟ ډېره هم پکې وشوه. د ورځې څو کرېټه ډکوې لکه؟ ځان له یاره باید دغه 30-40 به ډکولی شو. د 30-40 کرېټو کې مزدوري څومره وي؟ یاره باید دا خپل مال دی نو دې کې به مزدوري خو راځه پته نشته داسې. ښه تاسو خپل کار دی او چې بازار ته نه خلک وړي هغه مزدوري درکوي تاسو ته هغه څومره مزدوري وي ګټه یې پکې که نه؟ بس داسې خاص ګټه خو پکې نشته خو څه کې خپل مال دی څه خرابولی نه شو څه کال څه کوي نه نو. ولې څه وجه چې سخت کال څه نه؟ بس پته نه لګي ریټونه پې نشته نو. نو بازار کې خو ډېر قسمه الوچې پرتې دي لکه دا ما ولیدې بدل رنګې دي دا دې الوچې ته څه وایي؟ دا خو تور الوچه ده. تور الوچه د نورو وروڼو هم تور الوچه په د تور الوچه کې خواږوالی وي یا څه بله وجه ده؟ دې کې خوږوالی وي که نه دا خوږه مي خو چې په خپل ټایم خو دغه شي پخه شي. او په دې کرېټ کې چې لکه څومره دانې به تقریبا ستا په خیال لري؟ یاره یو 3-4 کیلو خو به راځي 5 پورې. 3-4-5 کیلو پورې؟ ها جی. څه نوم دی دی لږ ملګري را خپله نوم وښیه. سراج سراج بھائی دلته مزدوري کوي که باغ خپل دی؟ مزدوري ما مزدوري یې لکه دا څومره ورځ درته میلاوي؟ 200. نو لکه څومره کار کوه؟ 8 ګنټې 10 ګنټې؟ اتو نه ول ته 15 پورې یا اتو نه ته 15 پورې؟ جی په دې کې به تقریبا څو کرېټه الوچې کوي؟ دې کې 80 دې پورته کېږي 80 پورې 80 کرېټه پاتې کېږي. نو دا یاره دې نه وي چې دا سړی ته لګې دغه شاخونه درپسې مات شي؟ جی ماتېږي خامخا ماتېږي شاخونه ماتېږي. نو یاره دې نه کېږي؟ نو بس څوک مجبوري ده نو خامخا شي کوبل. د دې نه علاوه څه نور کاروبار نه کوي؟ نور اوس مکه کرو ټماټر څه کرو که نه غني منې کرو. د الوچو تخمونو کې تجربه دې وشوه که نه؟ شوي ده 3 قسمه الوچې 3 قسمه یو مخکې بیوټي ده یو توره بیا لیټ ده. ماشومه څه نوم دی؟ احمد علي. احمد علي بچې سبق وایي؟ څوم کې؟ سبق دویم کلاس کې؟ سکول دریم کې. او دینی مدرسه سبق وایي؟ اوس هم چوټیانې؟ د سبق نه. سکول؟ او دلته څه دپاره راغلی؟ دلته الوچو دپاره. پلار سره راغلی؟ نو په الوچو ځان پوهیږي؟ ته دلته پلار سره څه دپاره راځي؟ کرېټونو دپاره چلې زده کومه. د څه چل زده کوې؟ د کرېټونو. ولې؟ بیا به سبا مونږ هم زده کوو که نه. تاسو به هم دا کار کوئ؟ ډاکټر انجینیر نه جوړېدل غواړئ؟ ولې نه. نو بیا الوچو ته ولې راځئ؟ بیا دې کې نه نور کاران کېږو. په څه کې؟ په دې کې الوچو کې حکومت سخت دی. حکومت ولې سخت دی؟ هر څه ګران کړه. هر څه ګران کړه؟ څه ګران کړه؟ غوړي اوړه چینی هر څه ګران کړه.
بچې څه نوم دی؟ حامد. حامده سبق وای؟ ها. سوم کې سبق وای؟ دویم کې. دویم کې. دلته څه دپاره راغلی؟ الوچو دپاره. په الوچو څه کې؟ چل یې زده کوم. ولې چل زده کې؟ پلان نه چل یې زده کوم. د څه دپاره؟ بیا سبا الوچې زده کوم. کرېټونو کې واچوم. پرسې به ها. ډاکټر انجینر نه جوړېږي؟ جوړېږم. نه کې ګراني ده. ګراني ده؟ او نو بیا به څه کې؟ دا کار به کوم. ماما جي څه نوم دی دی؟ محمد سلطان خان. سلطان ماما دلته ته څه کې؟ دلته بس راغلي پر بغونه کې چکر مکر ولګوي، دا بغونه مو ګورو، دا هلوچې خلک کوي، بس دا مو ګورو، غریبان مزدوران پکې لګیا دي، بس کارونه رزګورونه پکې کوي، بس موږ هم سره وګرځو، چکر ولګوو، بېرته لاړ شو کور ته. ته په خپله پکې مزدوري کوې که نه ورسره همداسې راځې؟ نه زه همداسې ورسره راځم، زه نشم مزدوري نشم کولی، مو پر بدن کې لږ فرق دی. ښه اوس الوچې مالوچې تخمونو په حوالې سره ورته څه پته شته؟ یاره داسې پته ورته نشته، دا بغونه ولله شته که نه، هغه پرېږدي، موله داسې پته نشته، خو لکه درې لمبر الوچې وښیي چې بیوټي الوچې دي یا تور الوچه ده یا هغه وروستۍ پسینه الوچه ده، بس دغه درې تخمونه دي. او دلته به تقریبا څومره بوغونه وي؟ یاره نو دا د شموره یا په سلونه باغونه دي، داسې دا ټوله ورموړه لوکه ده، ټوله په به پورې هغه پورې ټوله باغونه ده. ماشومه څه نوم دی؟ ثاقب خان. ثاقبه سبق وای؟ او جی. سویم کې؟ اوم جماعت. اوم جماعت کې. او جی. دلته څه دپاره راځي؟ دلته ابو سر لکار کوم. لکه څه کار کوي؟ الوچه مولوچه. لکه الوچې ته راغونډې بندې؟ او جی. بره خېجه الوچو ته؟ کله ناکله هیجو جی. نو یېرېږې نه؟ نه نه. د ورځې څو کرېټه بندې؟ شپېته. شپېته؟ او جی. ته چې د الوچو ته راځې د دې تخمونه پېژنې؟ او جی. څه دي؟ بیوټي، توره او دا لیټ. دا لیټ ورته ولې وایي؟ دا وروسته راځي. څه نوم دی دی؟ مسعود جی. مسعود. مسعود وروره د باغ د ستاسو؟ ماشاءالله زموږ دی باغ. دا څومره وخت نه دا کار کوئ؟ دا تقریبا چې کوم دی 15 شپږو کالونه کوو جی. 15 شپږو کالونه؟ جی. او د ورځې څومره آمدن وي؟ جی د ورځې خو چې کوم دی آمدن لکه کم دی که نه، سر مطلب دا د په الوچه باندې نرخ شته نه، او څه کال ډېر زیات کم دی، صرف خرچې مرچې چې کوم دی کوي د مزدورانو یې دا موږ په خپله هم لګیا شو کې کوو، خو لکه چې کوم دی نو بازارونه بیخي شته دی نه. ستا بچي مچي شته؟ جی. سبق وای؟ جی. نو هغه به هم د الوچو کاروبار کوي که هغو نه به نور څه جوړوي؟ یی نو نور څه جوړو، خو چې مطلب دا دی سکول خو به وایو جی. لکه څه اراده دی ده؟ زه خو وایم چې جی مطلب دی موږ هم دې کار کې لګیا وو چې دې کار نه بچ شي که نه، او مطلب دی چې د نوکران جوړ شي نو ښه خبره به جي. لکه مونږ هم چې کوم دی وخت سره همدغسې لګیا وو وخت سره په دې کاروبار کې، خو چې تعلیمونه وکړي مطلب دی ته نوکري میلو شي دغه شي نو دی به چې کوم دی وروسته مطلب مستقبل صحیح شي، کار دغه به صحیح وي. لکه مونږ هم چې لګیا وو دی هم داسې لګیا نو دا خو مطلب دی چې بیا خو ښه خبره نه ده جي، خو ډېره ګرانه خبره ده جي. پروګرام کې نن وزټ کړی و ورمړو لا یا لوچو بوغله دلته کم مزدوران وي یا چا وي هغو خلکو سره خبرې وکړې چې لوچه څنګه پاخیږي او څنګه خرڅوي بازار لای څنګه لاګي څومره محنت یې وکړي. نو په ډېرو ښکلي او په سوپا خبرو یې پوه کړو او کوم قسمونه یې هغه حوالې سره ورته وویل چې دا قسمونه یې. نو کېدای شي چې پروګرام څه خوښ شي. ډېره مننه. الله حافظ.